څو روژې دې ونیولې دغه د روژه خو ختمه شوه څلور په ټول روژې کې 4 روژې نیولې دي دغه دی نر بچی تاسو هم روژې نیسئ دا په مکمله میاشته کې 4 روژې نیولې دي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو محمد لږ غوښتنه مو بار کوله بیا هم مجبوره شو راغلو یو څه به د اختر دپاره منډي ورته وایي څه پیغام ورکوو او د دې سره یوه جالبه خپرونه هم لرو او ډېره یو ښایسته منطقه هم ده. تاسې دغه موږ سره وګورئ چې ډېره یوه ښه دښته ده او ډېره ښه نقشه ده منطقه ده. محمد لایق هلته ویده دی. محمد لایقه څنګه شال دی؟ السلام علیکم. جوړ دی طبیعت ښه دی ژوند بخیر دی ښه جوړي. محمد لایقه څنګه یې؟ طبیعت ښه دی ژوند ښه دی. څو روژې دې ونیولې دغه د روژه خو ختمه شوه په ټول روژې کې 4 روژې نیولې دي دغه دی نر بچی تاسو هم روژې نیسئ دا په مکمله میاشته کې 4 روژې نیولې دي. توت مو کې چکالانه ده توت مو کې چکالانه خلی یاد راخل توت دې کې چکالانه خلی کې یاد را توت دې کې خوړلای دی دغه دی څه دې خوړل روژې کې؟ توت نوره توت نوره توت نوره لبیا نوره لبیا نوره لبیا نوره لبیا خل مړې کوم ټیم کې خوري ته روژې کې؟ مزدګار دا خو مزدګار دی اوس روژې کې ته مزدګار مړې خوري په سما څه ټیم کې کوي؟ سما مزدګار وده څه ټیم کې کوي؟ دا ها وده خزه کله کوي؟ ثبوت ثبوته خو خو ولې کوم چې کلان ثبوت لولې سمون دې تروډي خوب دې دغه درختیا شو ته درختیا خو بونه ویني خو زړه کې درمون څه دی؟ پیپسي پیپسي دې ته هرمون دی دا څنګه پیپسي دې ته د پیپسي خوان درکې یوري په پیپسي میانې زم په ټول جهان کې پیپسي نه ته میان وي څو پیپسي چکی دوی ها دوی څه ټیمې چکی مزدګار دا څنګه مزدګار ته په مزدګار کې چکی وطن کې موږ څه ضرورت لرو څه ضرورت لرو خپل وطن خپل خولک خپل وطن خپل خور څه ضرورت لرو ول شي وکړو وطن کې خوري کې شي وکړو خپل خور چې کاکا چې څوک منش به کوم ځای خوري بس فقط د خو خبر دې پر دې موږ خوره دی څوک ډیر نه ګرون دي دا ټول خلک څوک ډیر نه ګرون دي مور پلور څوک نه دي نه ګرون مور مې سم ډیر پلور مال هو را دې وبخ لونه مال را دې وبخ زه ویل نه ګرون یم څنګه ګرون ویلې انداز لا وخه علت خو وخه کنه زه ویل نه ګرون یم انداز همداسې دې پر روپې ډیر کم وتلزم القشتاق مهاجر يا مصايبا فاخبل وتركي دا نه شیخ علي اوس میټار ها میټار میټار وای وسوتالی ګلان ما کاوه خوبونه خوبم بیا کی ما یانا پاڅه خو مې زنګوینه دا څنګه ده صحیح دی تمی دیدم تبی سلات ورتیلو ما په خولای ده کولی دان په دنا غونده گای ده تیتا دنندونم وای د دلوزی مغتا حزب دلالی دینا په خولای ده کولی دان په جنگ غونده گای ده تیتا دنندونم محمد لایقه وده به کله کوو ثبوت خسته به شیخ علي چلګوا څه رقم څه چرګوال اصیل اصیل یې سرو زرو نوره چې وتخلې داناک دناکه بیا بل چې وتخلې چلګوا بل چې وتخلې چلګوا بل چې وتخلې داناک بل چې وتخلې داناک بل چې وتخلې داناک بل چې وتخلې چلګوا بل چې وتخلې بنگلی آفرین بل چې وتخلې چلګوا بل چې وتخلې بنگلی دغه درې شیونه نور چې نشته ویلې ستا چې دي بنگلی منګړې نه بغیر بل چې دي داناک بل داناک بل چلګوا بل رخته آفرین دی بل چلګوا بل رخته بل چلګوا بل رخته بل داناک فعل بل چلګل فعل بل داناک بس لیدونکو داسې ګوره چې هغه چرګول دی او داناکه دی او لاختې دي نو بل شی نشته جوړې ورته کوه بوټان ورته خاله ټیکري ورته کوه محمد لایقه یو خطرې اسمې شوي که نه دا ویلې سچون سوچونه دا ویلې سوچونه وایي چې ته سوچونه وایي غریبې دي غریبې دي غریبې دي باید د کور دی غریبېړان کې غریبې دي
یو ساده انسان هم فیږي چې کله غریبي راشي. غریبي سخته ده، الله دې په وطن باندې رحم وکړي. یو ساده یو معذوره انسان هم په دې باندې فیږي چې ما سوچونه وایم او سر مې سپین شوی. محمد لیک تاسو پیژنئ چې ساده سړی دی، ستاسو د خوشحالۍ دپاره راوړی، ستاسو غوښتنه ده او موږ هم غواړو چې ده سره وخت په وخت کومکونه وکړو، مرستې وکړو تر څو دا خوشحاله وساتو. ځکه چې دا خلک زړه دا د بیپسي وایي چې کې ښه اوس هم زړه دا د بیپسي دی، زړه دا د بیپسي جکي ساده غونډه سړی د موږ غواړو چې دی ونځوو. دا خلک الله ته ډېر نږدې دي. محمد لیک یو ساده غونډه سړی دی، نو په دې خاطر یې موږ نځوو چې دی الله ته ډېر نږدې دی، څوک نه لري، یتیم دی. په دې خاطر موږ ورته راځو او موږ هم ورسره خوشحاله وو. د سره رښتیا هم دغه ستړي ورځ موږ کله کله ده ته راوړو، ده سره کښېنو، موږ په شونډو باندې مسکا راولي، ومخندوي، یا دردونه او ستونزې رانه ختم کړي او تاسو هم دا خپرونه جوړه کړو، تاسو هم وخندوو او خوشحاله مو کړو. که څه هم ستونزې مشکلات ډېر دي په دنیا کې او هر سړی دومره ستونزې لري چې نفس یې رسېږي. قدرمنو لیدونکو خپرونه پای ته رسوو. محمد لیک نه یو څه اورو چې تاسو هم خوشحاله شئ او موږ هم خوشحاله شو. نور خدای پامان. محمد لیک څه ویل غواړئ؟ و د سلغني په پالیزا کې پلوسه کولی چې ملیکالي ونایم و ته چې دواړه ملنګان شو یا بخانان شو یا به دواړه خاولې سنایم. خدای دې الله منګله ته ورجوړ کړم چې جینو زادې غاچولې جېږه وینایم چې یتیمان لا نه پاتې وای په یتیمانو مې وصلونه لا ته وینایم. ټوله ټوپکه خدای دې موت کړم چې یتیمانو مې زړونه لا ته وینایم. واه څومره په زړه پورې. واه د منډې زړه په کاملې کې وای اڅو پولې مې ځللې و مینم کمبال کې پټ شم ځالولو شي وای کمبال به کپن شي کاندې کابل شي مینم. واه 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 ډېره په زړه پورې. چای پلو لیدلی نه و د بزان په پلو غالي خیلتونه. واه 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 جلکے کا گاوا گا ساتھ بیلے موتے سا بنگلی جلکے دسی کا گازا چی ملیا دی موتا سی جلکے موتے سا بنگلی جلکے مهاجر يا مصايبة